مبارک شه د ټولو یار. عباس خانه سپیشل تا ته رالم او تا نه یو تپوس کول غواړم چې دا د خوشحالۍ موقع ده نو د زلمي څه فیلینګ هغه راته ووایم. خدمت دپاره ګڼ شمېر خلک چې دی د کلي علاقو راغلي دي. دوستانو کلیوال ژوند کې دا مزه وي د مړي ژوندي نه به نه خبرېږي. خدمت دپاره 100 کسه به درته راغلي او بس دا مینې محبتونه او دا د کلي ښکلا ده. نو دا وګورئ دلته کې ماشاءالله ډېر ځوانان ډېر مشران ډېر زنګرونه بایګان چې دی لګیا دي خدمت کې. الله پاک دې ډېر عمرونه ورکي او خدای دې په موږ باندې نورې خوشحالۍ داسې هم راولي. امیر صاحب څه وایي؟ امیر صاحب په خدمت کې لګیا دی له خیره سره. امیر صاحب اواز دې ځکه ناست دی چې خوراک نه بس کوي. ښه ماشاءالله جزاک الله جزاک الله. ته دا هم ویل غواړم چې پیله نری چاولي ورپسې دا غټې چاولي دا وګورئ ورپسې دا چې دی غوښه ماشاءالله وګورئ ورپسې که دې خوا مونږ راشو نمکینه غوښه او ورپسې دې خوا ګرمې ګرمې ځلوبۍ. خو دا پخلی مالته کې کېږي هغه به م تاسو ته ښیمه. دا وګورئ چې دا مختلفې ایټمې دي کوم چې د عباس خان په واده کې د میلمنو د میلمستیا لپاره تیار شوي دي او د هغې میلمستیا او درناوی په دې خوراکونو سره کوي. ایکسپرټ تجربه کار خلک یې دلته کې راوستي دي او دا دلته کې پخلی کېږي. دا وګورئ کړي مړي هر څه چې دی راوړي دي. بلکې درته ووایم نو د روټو دا مشکلات ډېر زیات وي او دوکان ته منډه تړله ډېره زیاته ګرانه او میلمانه په ګڼ تعداد کې چې دی را روان دي او ډېره زیاته وینۍ خلکو ته کړې ده. نو د تنور پروګرام یې ورته هم په خپل ځای کې لګولی دی. خیره سره دا وګورئ دا ځوانان دلته بیا خدمت کې لګیا دي. دا ګڼ شمېر میلمانه چې دی دلته کې راغلي دي او کم ټریګان چې تیار وي ادې میلمنو په خدمت کې پیش کوي. یو درته مین او سپیشل خبره دا هم کول غواړم دلته کې چې څونه شیزونو خرڅولو وال رالی دي که سکریم والا دی هغه که شربت والا دی که بوکانو والا دی که مالوچو والا دی ټول بوکینګ شوی دی او فری آف کاسټ بغیر د څه پیسو به ماشومانو ته دی شیزونه ورکوي او پیمنټ به ګولجي صاحب دې ورته کوي. نو ډېر زیات اخلاص یې کړی دی او ډېر زیات ستړی کړي دي د میلمنو دپاره چې څه کمې پاتې نه شي. او ګولجي صاحب یو خبره کړې وه چې په دې مونږ خپل مغفرت کوو. نو بس دا اخلاص ته وګورئ ډېر زیات اخلاص یې کړی او الله پاک چې د هغوی کم مقصد وي او د هغوی په اړه کې څه وي نو هغه مرادونه او هغه مقصد دی الله پاک پوره کړي. السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو په کیمپ کورونو کې موجود یم او د محمد عباس د واده ولیمه ده کوم چې د ګولجي وراره او د محمد حارث رور دی. نو دوستانو نننۍ ویډیو کې به د ولیمې ټول پروګرام چې دی تاسو ته وړاندې کوو او دلته کې مختلف ډیشونه تیاریږي مختلف هلې ځلې دي. کوشش به مې دا وي چې ټول په ډیټیل سره تاسو ته ایډ کړم او تاسو ته وړاندې کړم. نو یقین لرم چې تاسو ته به هم ډېره زیاته مزه درکړي او تاسو ته به پته مو لګي چې څنګه پروګرامات په کلي کې چې یو واده وي کېږي څنګه طریقې کار وي. نو مقصد مې د ویډیو همدا دی. دې نه پس په وړاندې ځم راځئ ملګرو لیټس گو. تونکو کوشش به دا کوم چې په ډیټیل سره او تفصیل کې ویډیو جوړه کړم ځکه چې ډېر لوی پروګرام یې دلته کې کړی دی. نو شروع به اخلم د دیګونو د ځای نه دلته کې به تاسو ته ښیمه چې کم کم قسم ډیشونه تیاریږي د میلمنو دپاره د میلمنو د میلمستیا دپاره. دلته کې خو تاسو وګورئ چې دیګونه باندې دي په دې کې چاولې پخوي. 2 قسمه چاولې له خیره سره یې پخ کړي دي غټې وریجې نری وریجې. نو هغه به هم تاسو ته ښیم او ورسره یې داسې قسمه قسم ډیشونه نور هم تیاریږي. نو تاسو ته ما ویلي چې په نمبر به ګرځو او هر یو ډیش به تاسو ته ښیم او ورسره یې لږ ډېر معلومات به هم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. خله خیره سره دا غټې وریجې او که زه تاسو ته ووایم نو دې ته 400 دیوالي وریجې هم ویلی شي او ډېرې زیاتې مشهورې دي نه چې په خیبر پښتونخوا کې بلکې ټول پاکستان کې. نو دا غټې چاولې هم تیاریږي ماشاءالله. دا وګورئ دلته غوښه چې دی پاکه کړې ده تیاره کړې ده او دا دیګونو ته ورچوئ. ځوانه دا به کم دیګ ته ورچوئ پوره ډیپټي ده ښه دوستانو ځکه چې ډېر زیات میلمانه راغلي دي او ډېر زیاتو میلمنو ته یې ویلي دي. نو بس کار چې دی ډېر تیزی سره شروع دی ډېر زیات ګڼ میلمنو ته وینا کړې ده. نو د هغوی د میلمستیا لپاره به تیاری هم ضروري وي کوم چې دا دی ستاسو د وړاندې دی او په دې ویډیو کې تاسو کتی شئ. څنګه مې چې درته ووي چې نرۍ وریجو پروګرام یې هم کړی دی بالکل دلته کې دیګونه نرۍ وریجې واچئ بیا په نمبر مجمې ډکوئ او پوره یو ټرې جوړئ. خو په ټرې کې کم کم ډیشونه دي هغه به هم ستاسو په خدمت کې شیر کوم. او دلته کې دا وګورئ خدمت دپاره ګڼ شمېر خلک چې دی د کلي علاقو راغلي دي. دوستانو کلي
کلیوال ژوند کې دا مزه وي د مړي ژوندي نه به نه خبرېږي خدمت دپاره 100 کسه به درته راغلي او بس دا مینې محبتونه او دا د کلي ښکلا ده نو دا وګورئ دلته کې ماشاءالله ډېر ځوانان ډېر مشران ډېر زنګرونه بایګان چې دی لګیا دي خدمت کې الله پاک دې ډېر عمرونه ورکي او خدای دې په موږ باندې نورې خوشحالۍ داسې هم راولي او خدای دې د دوی په عمرونو کې برکت واچوي ته دا هم ویل غواړم چې پیله نری چاولي ورپسې دا غټې چاولي دا وګورئ ورپسې دا چې دی غوښه ماشاءالله وګورئ ورپسې که دې خوا مونږ راشو نمکینه غوښه او ورپسې دې خوا ګرمې ګرمې ځلوبۍ خو دا پخلی هم هلته کې کېږي هغه به هم تاسو ته ښیمه دا وګورئ چې دا مختلفې ایټمې دي کوم چې د عباس خان په واده کې د میلمنو د میلمستیا لپاره تیار شوي دي او د هغې میلمستیا او درناوی په دې خوراکونو سره کوي د ځلوبو اکسپرټ تجربه کار خلک یې دلته کې راوستي دي او دا دلته کې پخلی کېږي دا وګورئ کړي مړي هر څه چې دی راوړي دي بلکې درته ووایم نو د روټو دا مشکلات ډیر زیات وي او دوکان ته منډه تړله ډیره زیاته ګرانه او میلمانه په ګڼ تعداد کې چې دی را روان دي او ډیره زیاته وینۍ خلکو ته کړې ده نو د تنور پروګرام یې ورته هم په خپل ځای کې لګولی دی ماشاءالله وګورئ دا تنورونه خو ما په اول ځل ولیدله فرست ټایم مې دی تاسو یې هم وګورئ له خیره سره استاد جي داسې دي تیل او کنځلې دا پې د پاسه لګوي ښه او دا دې ته سینګار جوړوي روټۍ ته سینګار جوړوي او دوستانو هیڅ کمې د میلمنو د میلمستیا کې چې دی پرېښی نه دی باقي تاسو خپله هم کتی شئ دلته کې دا روټۍ تیارېږي دلته کې ځلوبۍ تیارېږي هلته 2 قسمه چاولې تیارېږي غټې نری چاولې او نمکین گوشت مختلف گوشت دی که نه نو هغه هم ورته هم تیار کړي دي بیا چې کله هر څه ریډي شي نو دلته کې دا وګورئ مخکې نه ورته تیاري کوي دا د میلمنو دپاره امیر صاحب څه وایي امیر صاحب په خدمت کې لګیا دی له خیره سره امیر صاحب اواز دې ځکه ناست دی چې خوراک نه بس کوي ښه ماشاءالله جزاک الله جزاک الله دا وګورئ دا مکمل تیاری د میلمنو دپاره آلریډي کړې ده ځکه چې بیا په موقع باندې دا تیاری نه کیږي نو دا له خیره ورسرې ګورئ دا وګورئ ټریګان چې دی کله تیار شي نو دلته کې دا ټری کېښودلی شي بیا یو ټری کې څه ایټمې پرتې دي ټماټر گوشت نمکین گوشت دا غټې چاولې خو د 400 والې چاولې چې کومې دي غوښه او چاولې میکس دا ځلوبۍ دا چې دی روټۍ دي او دا نری وریجې او غوښه نو دا په یو ټری کې د میلمنو دپاره چې کوم انتظام کړی دا قسمه ایټمې په دې کې پرتې وي له خیره سره او دا تیاری چې دی هوم ورک په ورته مخکې نه کوي ځکه بیا ګرانئ اوس چې دی نوې پینډه شروع شوله نو تیار چې دی هر څه پراته دي له خیره سره او ورسرې چې دی میلمنو ته وړي خیره سره دا وګورئ دا ځوانان دلته بیا خدمت کې لګیا دي دا ګڼ شمېر میلمانه چې دی دلته کې راغلي دي او کم ټریګان چې تیار وي ا دې میلمنو په خدمت کې پیش کوي ماشاءالله وګورئ جی کی که درته ووایم ماشاءالله دا میلمنو ته وګورئ یو دې سیټ ته د میلمنو دپاره انتظام کړی دی بل که درته ووایم نو په دې سیټ باندې هم د میلمنو دپاره انتظام شوی دی او چیرونه یې لګولي دا وګورئ جي نو دې ته به هم اوس هم چې دی کسان راځي خو د هغې نه پیله د هغې دپاره تیاری کوي هلته تیاری لا نه دی شوی چې کله تیاری وشي نو دې سیټ ته به چې دی هم کسان راځي او باقي چې دی دلته کې ورته ځای تیار کړی دی او دلته کې نږدې ورسره چې دی د پخلي پخلي ځای دا وګورئ دلته کې پروګرام ورته کړی دی تیاریانې ورته کوي په دې سیټ باندې میلمانه ناست دي یو درته مین او سپیشل خبره دا هم کول غواړم دلته کې چې څونه شیزونو خرڅولو وال رالی دي اکه سکریم والا دی هغه که شربت والا دی که بوکانو والا دی که مالوچو والا دی ټول بوکینګ شوی دی او فری اف کاست بغیر د څه پیسو به ماشومانو ته دی شیزونه ورکوي او پیمنټ به ګله جي صاحب دي ورته کوي نو ډېر زیات اخلاص یې کړی دی او ډېر زیات ستړي کړي دي د میلمنو دپاره چې څه کمې پاتې نه شي او ګله جي صاحب یو خبره کړې وه چې په دې مونږ خپل مغفرت کوو نو بس دا اخلاص ته وګورئ ډېر زیات اخلاص یې کړی او الله پاک چې د هغوی کم مقصد وي او د هغوی پړه کې څه وي نو هغه مرادونه او هغه مقصد دی الله پاک پوره کړي نو دلته کې دا ګاډو والا وګورئ دی ته چې دی پیمنټ شوی دی او دی به وړو ته شیزونه هسې ورکوي خو د هغې لپاره یو طریقې کار دی چې دننه نه چیک ورکوي ماشومانو ته نو به چې کله چیک ورکړي دلته به ورکوي او بیا به هغوی ته چې دی شربت پوکڼۍ او هر څه چې دی هغه فري اف کاسټ میلاویږي خو د دې ماما نه تپوس کوو چې دا ما کومه خبره اورېدلې ده
دا حقیقت دی یا نه او د نورو نه به هم تپوس کوو چې تاسو ته هم پته ولګي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب ماشومان ورته ولاړ دي خو مونږ یو څو منټه الو. حاجي صاحب دا مونږ داسې خبره اورېدلې ده چې ګل حاجي صاحب دوی چې دلته کې کم یو سکریمان که خرڅوي مالوچ که خرڅوي بوکڼی که خرڅوي نو د هغې پیمنټ پیسې به هغوی ورکوي او دلته به ماشومانو ته بغیر د پیسو هر څه میلاویږي. دا حقیقت دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه بالکل دا حقیقت دی چې 2 میاشتې وړاندې خدای شته 2 میاشتې تقریبا کېږي چې ماته دا میلاو شوي وه دا دغه او بالکل دا ماشومان دپاره چې څومره دا راغلي دي بالکل دا مکمل دا فری ورکوي. لکه مونږ لپاره ټیم دا ماشومان 2 میاشتې مخکې تاسو ته وینا شوې ده. تقریبا ما ته خپل اندازه 2 میاشتې وړاندې ماشاءالله ماشاءالله. او بالکل چې مالوچ ماشین دي بوکڼی دا بالکل ماشومان د فری دې اخلاص باره کې څه وایي دا حاجي صاحب؟ نو زما خدا سوچ دی چې کم از کم زما تقریبا 43 سال عمر اندازه مطابق روان دی خدا پیله چانس واده راسي چې خو ماشومان اختر کې خوشحالي کوي دا بغیر اختر د ماشومان د دویم اختر راغلی دی. دویم اختر راغلی دی او الله پاک تیار چاله داسې وس ورکي. بالکل الله پاک دې توفیق ورکړي چې نن د ماشومان لپاره غټ اختر دی چې یو واحد دا واده داسې دی چې دا ما په دې کې پیله چانس ملو شو چې ماشومان لپاره غټ اختر او یو د یو بنیادم مړه ګټل دا ډیره غټه خبره ده. نو دا ماشومان به ورته دواګانې نه کوي او الله پاک په دې اخلاص ته نه ګوري. اول ورته زما زړه دوا کوي هیڅ ولې باندې چې دې کې زموږ هم رزق روان دی او شکر دې ته ما ته کوم دین خوشاله او ماشومان خوشاله دي. ډیره مهرباني شکریا جی مننه جزاک الله. نو دا وګورئ دا ګاډو والا ولاړ دی دا ماشومانو ته اسې شوزونه ورکوي پیمنټ به هغه کوي. باقي چې دی د واده زلمې عباس خان دننه ناست دی هغوی طرف ته ورځو د هغې یو څو شارټس چې دی په دې ویډیو کې ایډ کومه او تاسو ته یې وړاندې کومه. د زلمی طرف ته رالو محمد عباس خان کم چې دلته کې ناست دی هغوی طرف ته به ورځو او هغوی نه به څو تپوسونه هم کومه. السلام علیکم زلمو څنګه یې؟ مبارک شه د ټولو یار. عباس خانه سپیشل تا ته رالم او تا نه یو تپوس کول غواړم چې دا د خوشحالۍ موقع ده نو د زلمي څه فیلینګ یې هغه راته ووایه. ډېر ښه فیلینګ ډېر ښه فیلینګ د بیانولو نه دي. ښه ورډ نشته چې هغه پکې ایکسپلین شي. بس پیغمبر مبارک حدیث شریف ته چې نکاح چې کوم دی زما سنت دی او بالکل زما سنت نه انکار کوي دا زموږ نه دی. بالکل او دا یو ډېر بهترین خوشحالي ده. صحیح الله د موږ چې کوم دی د هر مومن مسلمان صحیح. خیر دې عباس خان څنګه یې وروره؟ الحمدلله ښه یې که نه؟ د ټول نه پهله خو مې تا ته دا خواست دی چې په شاټو الفاظو کې خپل مختصر تعارف وکړئ چې دې کتونکو ته. زما محمد عباس نوم دی. صحیح. او د حاجي ممبر فضل خدا مرحوم د هغې زوی یم ګل جیجي وراره یم. صحیح. او د انجینیر محمد حارث کونسلر کوم دی د هغې ورور یم. صحیح صحیح. عباس خان بله درته یو خبره کول غواړم کوم د معاشرې زموږ د معاشرې دا نوجوان نسل چې دی دوی ته که داسې وړوکې شانتې پیغام ته ورکړي. یاره زما پیغام به دا وي که زما دې وروڼو ته او زما کوم نوجوان نسل دی که نه چې ګوډ فرینډ دې وپېژني او بیډ فرینډ دې وپېژني ځکه چې د ماحول اثر په انسان باندې ډېر وي که نه. صحیح صحیح. نو زموږ به دا هغوی ته دا چې خو خلکو سره ناسته پاسته وکړي جی جی نو تاسو نه به هم د معاشرې یو ښه تن جوړ شي. او د ښه انسان چې کوم دی او ښه ګروپ چې کوم دی په سوسایټي باندې ډېر ښه او ښه اثر. بالکل 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 بالکل. نو دا و عباس خان د کوم چې واده دی له خیره سره جزاک الله مننه خوشحاله اوسئ. چې تاسو ته مې په ویډیو کې وړاندې کړو او پرون مونږ هم یو ویډیو جوړه کړې ده نن هم ویډیو جوړه کړو سبا له انشاءالله بیا هم پروګرام دی 3 ورځې پروګرام مسلسل د میلمنو د میلمستیا دپاره او 4 ورځې. ښه صحیح صحیح. شپه مو دا وي چې ورسرې نورې ویډیوګانې هم د دې ښایسته ماحول د دې ښایسته محفل د دې د خوشحالو د ماحول نه جوړه کړو او ستاسو په خدمت کې شیر کړو. ټولو شکریا ادا کوم او ډیر مبارکباد ورته ورکوم. جزاک الله عباس خان. دا وا زموږ نننۍ ویډیو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ پیج د سره مست فالو کړئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې نورې هم تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي. اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم. د لوی الله په امان.